زه ورته څه وایم نو څه ورته وایم نو قسم دې ټک تو کومې په دې ځای کې چې بیا هغه نیکه تپوس رانه وکړي دادا یې رانه تپوس وکړي بیا دومره کوم دې په دې ځای کې لږ راکار کا ملګرو د بوډاګي کوم ویډیو چې وا هغه تاسو کته اوس راځو د بوډاګي یو بلی ویډیو ته په کم کې چې هغه د کم خلک چې ویډیو کوي د هغې نه یو ریکویسټ کوي آیا بوډاګي هغه ته سوي نو راځي هغه ویډیو هم وګورئ د الله د قرآن خاطر وکړئ چې زما نه نور په قلاره شئ ما وروره ما دې خلکو ته نور مه شرموئ مه مې بې عزته کوئ دې خلکو ته نور هر یو سړی ما ته ووایي دا تاسو نو دغه ویډیو د بوډاګي کم خلک دي چې ویډیوګانې کوي هغه په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې شیر کوي یعنی بوډاګي چې کله میچ کوي د کرکټ په دوران کې کله چې هغه غوسه شي نو هغه داسې په جذباتو کې راشي داسې الفاظ استعمال کړي د کم نه چې زمونږ کم پښتانه چې دی هغه ته مذاق اخلي او خنداګانې پسې کوي خو بوډاګي چې کم دی هغه د زړه غوسه وي او هغه اظهار چې کم دی په هغه انداز کې کړی وي د دې نه پس راځو د بوډاګي یو بلې ویډیو طرف ته هغه در سره هم وګورئ نو په اخر کې زه تاسو ټولو ته یو ریکویسټ هم کوم چې آیا بوډاګي چې دی هغه نور متنګوي کوم ګورو بختي رحمان ته هغه هم داسې خلک هغه تنګوي قسمه ویډیو تی کوي د هغې نه مذاق جوړوي په هغې پسې خندا کوي یعنی زمونږ یو مشر به ورته مونږ ووایو چې کوم زمونږ د نیکونو په ځای دی بختي رحمان د هغې نه خلک داسې ویډیو کوي او په هغې باندې غلط کوم قسم ایډیټینګ او داسې چې کوي نو هغه هم ستاسو وړاندې وه همدغسې چې کوم دی بوډاګي نه هم خلک غلطي کوم ویډیو چې دی هغه ریکارډ کوي په سوشل میډیا باندې شیر کوي بلکې بوډاګي وایي چې ماته کم دی ورور هغه هم ډیر زیات قاریږي هغه مال د دمکی راکوي چې داسې قسمه ویډیو هغه ما اپلوډ کوه بیا هم زمانه خلک کوئی ویډیو کوي نو زه وایي ډېر ټولو خلکو ته هم چې زمانه داسې قسمه ویډیو هغه مه کوئ نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان